د برق پایې چا الوزولې څوک نیول شوي او د چا کار و حقیقت معلوم شو. ګران اورېدونکو السلام علیکم. وروستیو کې په پرله پسې توګه د وارداتي برېښنا پایې په بمونو الوزول کیږي چې له امله یې وارداتي برېښنا پرې کیږي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. د وارداتي برېښنا ډېرې پایې بیا په پروان ولایت کې الوزول شوي دي. پوښتنه دا ده چې د برق پایې ولې الوزول کیږي؟ باور دا دی چې دا کار د تیلو او ګازو مافیا او دغه راز ځینې کړۍ د افغانستان له حکومته د باج اخیستلو لپاره دا کار کوي. په هر حال وروستیو کې په پرله پسې ډول د پایو نړېدو خلک سخت اندېښمن کړي وو او نیوکه یې دا ده چې کشفي ارګانونه پاتې راغلي عوامل یې نشي پیدا کولی. اوس تازه خبر دا دی چې د پروان ولایت چې تر ټولو ډېرې پایې پکې تخریبېږي د دې ولایت ځایي چارواکي وایي چې 3 تنه یې د برېښنا د پایو د الوزولو په تور نیولي دي. یاد دې وي چې په دغه 3 تنو کې د محمد سالنګ ورور هم شامل دی چې ویل کېږي د دې ډلې مشري کوله. پولیسو دغه کسان په سالنګ ولسوالۍ کې نیولي دي. محمد سالنګ چې اوس ورور نیول شوی په اړه به یې لږ معلومات درکړو. دی اصلا دل اغا نومیږي، په محمد سالنګ مشهور دی. نوموړي به پایې تخریبولې او د برېښنا له شرکته به یې باج غوښتلو. وروسته چې کله ونیول شو تمه دا وه چې سخته سزا به وویني، خو نوموړی په 14 کاله زندان محکوم شو. اوس خلک د افغانستان له حکومته غواړي چې دغه ملي خاینین د عامه منفعه تاسیساتو ورانوونکي چې تازه نیول شوي په اعدام محکوم کړي تر څو راتلونکي کې د دا ډول کار جرأت څوک ونه کړي. دوی وایي که چېرته دغه کسان زنداني کیږي، قید ورته ټاکل کیږي، دا سزا به دومره ګټوره نه وي او د لنډغرو لپاره به ویره خپره نه کړي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. که بیا چې ستاسو شپږ ته راځم پرې بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.